اچ ار لیټر. اوس بله موضوع چې زموږ د هغه ډیولپ کانټراکټ ده چې یو قرارداد څنګه جوړ کړو. کیدای شي دا 2 صفحې شي 3 صفحې شي تر څو هغه شخص نوم یا آی ډي نمبر ورکړو هغه دپاره تیار قرارداد جوړ شي. نو دې دپاره هم راځو کریټ ته او دلته ریپورټ ډیزاینینګ کلیک کوو. یو ریپورټ یې موږ ته راکړو. په دې ریپورټ کې دا ریپورټ اول کنټرول ایس ورته وایو سیف کوي. مثلا لیکو چې کانټراکټ بای نیم مثلا دا په نوم باندې یا بای نیم به وروسته کانټراکټ قرارداد دلته دا ثبت شو. دا ده اول کار چې په دې کې کوو دلته راځو اټ ایگزسټنس دغه ځای نه د آی ډي نمبر چې ده دا راخلو. دا دوستانو په هیډر کې اچو دا بله خوا یې ترې ډیلیټ کوو. دې په خاطر چې دا هره صفحه کې باید دا راشي تر څو معلوم شي چې دا د کوم قرارداد ورقې دي. نو دا په هیډر کې ځکه اچوي کیدای شي یو قرارداد 4 ورقې 5 ورقې نو په هره ورقې کې به دا نمبر څنګه کېږي په خپله راځي اتومات. دې نه وروسته دوستانو په پین کې خپله لوګو اوپن کوو کاپي کوي او راځو خپل ډیټابیس ته او دلته یې فرض مثال پیسټ کوو. دا لوګو هم دلته فرض مثال ځای په ځای شوه. مثلا په دې ځای کې یو پرنټ پریویو کې وګورئ چې په منځ کې ده که نه ده. نو تقریبا لږ تفاوت لري لږ به یې نور هم دې خواته ځو. ښه دوستانو دې ته راځو د دې دواړه هغه لرې کوو فارمټ ته هم مثلا ترانسپرنټ شي دا لاین او هم هغه نه. نو اوس یې پرنټ پریویو کې ګورو نو دغه ده دوستانو لوګو تقریبا منځ کې ده قرارداد خط هم ورسره منځ کې ده. دا لږ ذره دې خواته وړو تر څو له هغه سره یې فرق وشي. ښه دې ته سیو وایو خدای په وکړي چې له A4 نه ډېر نه ده ډېر اوس هم لږ ځای لرو خو خیر په هر حال کوی شو لږ یې نور هم را دې خواته کړو. ښه بس بل دوستانو دغه لوګو چې ده دا هم فرض مثال منځته کړه. له دې نه هم فارمټ ته راځو دا هم ترانسپرنټ کوو او بیکګراونډ یې هم لرې کوو. ښه بل کار چې کوو دلته راځو یو قرارداد هم تیارې کاپي کړی دی چې په دې شکل سره دا تنظیم کړو. کانټراکټ نمبر هم واچوو. ښه د دې نه لاندې فرض مثال لوګو ده. لوګو نه لاندې یو لاین رسمو تر څو معلوم شي. مثلا دې سر نه هم دا لاین رسم کړو تر دې سره پورې. ښه دا هم پرنټ پریویو کې ګورو نو دا د لاین یې وخوړو. لاین نه لاندې ځینې عاجل فیلډونه چې دي هغه راخلو لکه نیم ده ایف نیم ده تذکیره ده ډیټ اف برث ده. نو دې ځای نه راخلو نیم ایف نیم البته دا په شفت نیول کېږي ډیټ اف برث او ګرینډ فادر نیم هم مثلا دا 4 دا نیم راواخیسته دلته هم واچوم فرض مثال په دې ځای کې. او ډیټ اف برث نه لاندې مثلا بل شی چې په دې کې ضرور ده هغه تذکیره ده. تذکیره هم ورسره واچوله. دا بله خوا کې فرض مثال دلته به یو ځل وګورو پوزیشن ده کمپنۍ ده ډیوټي سټیشن ده سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ ده. نو دې ځای کې پیدا کوو تذکیره هم راواخیسته ډیوټیز اینډ ریسپانسیبلیټیز خو لاندې راځي ورک ایکسپیرینس هم نه راځي. فرض مثال څه شو پوزیشن څنګه نه ښکاري پوزیشن ایجوکیشن دغه ده
دا پوزیشن هم انتخاب کړو، دا هم دلته راوړو او ترڅنګ مو دوستانو د کانټراکټ چې ده که نه د سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ دا هم په شفت باندې دواړه انتخاب کړو، دا هم دلته راوړو او همدارنګه پوزیشن هم وشو، سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ هم وشو او ډیوټي سټیشن را پیدا کړو چې کوم ځای کې وظیفه ده، دا مو هم مثلا دلته راوړو. ښه دوستانو کولی شو نور شیان هم راوړو خو قرارداد کې فکر کوم همدومره کفایت کوي او ډیټا بیډ مو رااخیستی ده. ښه دوستانو دا هم دلته انتخاب کړو، فرض مثال دا هم دومره دلته کېښوسو، دا هم په دې شکل دلته کېښوسو او دا مو مثلا په دې شکل دلته انتخاب کړو، دا مو هم دوستانو دلته انتخاب کړو. ښه دوستانو دا مثلا داسې انتخاب کوو لږ ذره یې فرض مثال داسې غټوو تر څو دا ټول هغه خلاص شي او د خط شروع یې مثلا دې خوا نه کوو، رنګ باید تور وي، بولډ کولی شي بولډینګ کړو او دا مثلا دغه خطونه یې هم سره برابرو او دا مو هم برابر کړو، دا درې واړه مو هم انتخاب کړو په دې شکل سره. دا ټول داسې انتخابوو، مثلا دا خطونه لږ اوږدوو او دا هم لږ دې خواته کوو، بیخي ډېر اوږده شو او ډېر هغه راغله، دا مثلا دلته ځایږي فرض مثال تر دې سره هم کړو او دا مو هم واړه کړو، دومره کفایت کوي، لږ یې نور هم واړه کوو مثلا دومره، دا هم لږ دې لاسته کړه او لږ هم برجې کړه او تر څنګ یې دغه څلور ماړه هم راوړو، انډو بیرته وهو، دا هم دلته انتخاب کړو، له دې ځای نه هم راونیو او دا هم دلته کېښوسو په دغه شکل سره. ښه دوستانو دا هم بیرته ټول انتخاب کړو، دا خط یې باید دې سر نه شروع شي او دا باید تور رنګ ولري، بولډ وي مثلا ټول او تر څنګ یې باکګراوند باید ونه لري، دا هم ټرانسپرنټ کړو او دا مو هم خلاص کړو. ښه دوستانو پرنټ پرې کړو، دا مثلا یو ځل ګورو چې صحیح ده که نه ده. نو دا د دوستانو قرارداد نمبر هم راغی، لوګو هم راغله، خط هم راغی، یوازې دغه ډیټ چې ده دا خواته تللی ده، تذکرې نمبر هم دلته راغی. نو دا تذکرې نمبر لږ پټ شوی ده، دا به لږ دا لاین یې خلاصو، لږ به دا دې خواته کړو او دا به هم لږ دې خواته کړو تر څو تذکرې نمبر ښکاره شي دوستانو. ښه بل راغلو، دا ورته وایي چې دا خط دې له سره خوا نه شروع شي، دا مو هم انتخاب کړو، دې ته هم وایي چې خط دې له سر خوا نه رایټ خوا نه لیفټ خوا نه شروع شي. پرنټ پریو کې دا ګورو، نو اوس څنګه شو، اوس تقریبا صحیح شو. ښه لږ مثلا دا نور هم دې خواته یې راولو، ښه دې ته سیف وایو دوستانو. بیا راځو ورډ فایل ده، دلته بل چې ده یو هغه ده د قرارداد شرایط دي او دا مثلا in the relevant contract the employment حمزه اکاډمي. ښه دې ته دوستانو راځو ډیزاینینګ ویو ته، له دغه ځای نه یو دانه بکس رااخلو او په دې کې دا ورچو، مثلا دې بکس خط چې ده همغه 11 کوو او ساده خط پرېږدو، همدې خوا نه دې شروع شي، نور ورسره غرض نه کوو. ښه همدغه وبښئ دلته فارمټ ته راځو، دا هم ټرانسپرنټ کوو تر څو
خالي شي. کاپي پیسټ مې ورته وویلې، بیا راغلمه دلته اول دا همغه عمومي شرایط چې دي د قرارداد کانټراکټ کانډیشن دي، نو په دې کې دوستانو هغه پیسټ کومه. کله مې چې دا پیسټ کړو، دا مثلا لږ بره راجي کړو، دا دوستانو چې بره مې راجي کړو، دلته مې داسې انتخاب کړو، ورته وایم دا دې بولډ شي، نور غرض ورسره نه کوم. سیف ته راځمه او لاندې دغه نور شرایط چې دي تقریبا شاوخوا 12 شرایط دي، 14 دې ته هم دغه یو ټکس باکس کاپي کوم، لاندې پیسټ کوم، کنټرول وي کنټرول سی شو، کنټرول سی کنټرول وي شو. مثلا دا کانډیشنل فارمټ لاندې دلته دوستانو دا 14 شرایط ټول څنګه کوم، له دغه ځای نه 1 2 3 نه کاپي کوم او په دې کې پیسټ کوم. tax is too long then be edited. دا دومره نه اخلي، فکر کوم دا ټکس زیات ده، 6 دانې کاپي کوم ځکه دا ټکس باکس چې ده اوږد ده. ښه دوستانو دا 6 یې واخیستل، اوس راځمه دا خپل خانه لږ نور هم غټوم، دا 400 نه غټوي، هلته بیا صفحه ډیریږي، پروا نه کوي. 6 کنټرول سی کنټرول وي مې کړو، همغه ټکس باکس مې بیا کاپي کړو، بیا راغلمه دلته فرض مثال 14 واړه مې ټول کاپي کړو، 6 پورې البته راغلی وم، دلته به ښکاري. ښه دوستانو دا مې هم کاپي کړه، 14 شرایط ټول څنګه شو، دلته ځای په ځای شو. دې نه لاندې فرض مثال دوهم هغه ته راځم، دلته مونږ لرو ډیوټیز اینډ ریسپانسیبلیټیز په نوم باندې یو عنوان لرو، نو بي یا دویم شرایط چې دي، نو دوستانو دا دلته کاپي کوو، پیسټ کوو، لاندې راکښته کوو، دا مې دلته راکښته کړو، دا ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز په دې کې څنګه کوو، پیسټ کوو یې. ښه دوستانو دا چې کله پیسټ کړو، اوس دلته مونږ او تاسې ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز چې دا خو د قرارداد عمومي شرایطو او دا تیارې خپله مطلب هر شخص دپاره یو رقم شرایط دي، ځکه عمومي شرایط دي د قرارداد که رخصتي ده که بل شی دي، مریضي رخصت ده که نور دي، یو سیلري فرق لري، هغه به دلته سیلري فیلډ راولو. نو ریسپانسیبلیټیز فرق کې نو دلته راځو، دې ځای نه ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز رااخلو او دلته یې اچوو، دغه سر عنوان ترېنه ډیلیټ کوو او دغه خانه راولو، په دغه ځای کې ږدو او په دغه شکل سره دا دلته رااخلو، مثلا تور رنګ مو ورکړو، فارمټ ته راغلو او ترانسپرنټ او دا مو ترانسپرنټ کړو. ښه دوستانو په دغه ځای کې دغه سیلري چې ده دا هم دلته فیلډ راولو، سیلري فیلډ مونږ او تاسې دلته لرو، دغه ده سیلري فیلډ هم راواخیستو، دلته مو واچوو، دغه هم ډیلیټ کړو، ترېنه تنها دغه د سیلري هغه هم راواخیستو، په دې ځای کې هم سی ده، البته دا به کېږدو په دغه شکل سره. دلته هم کېښوستو، وبه ګورو رنګ به یې تور کړو د سیلري، سنټر کې به یې کړو او دغه فارمټ یې به یې لرې کړو، دا خطونه یې بیکګراونډ یې دا هم لرې کړه. نو دا د تیارې دې منځ کې څنګه شو، راغله. سیلري فیلډ هم دلته راغی او دلته ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز هم اضافه شو. یوازې یو څه شیان چې پاتې هغه دا دی چې دا مثلا چا جوړ کړی ده، لکه امپلایي ایچ آر لیټر، مثلا اپروف باید دغه شی اوس امضاګانو ته ضرورت ده،
نو دې ته هم دا ټکس باکس کاپي کوو پیسټ کوو. نو راځو دوستانو دلته دغه ټکس را اخلو او په دې شکل سره یې وړوکی کوو. نو راځو دلته پیسټ ورته وایو. بیرته دا دې ځای نه کاپي کوو، دلته ورته پیسټ وایو. نو امپلایي خپله امضا دلته کوي او دې ځای کې ایچ آر څوک چې مسؤل وي هغه امضا کوي او دلته اپروفر څوک چې اپروول ورکوي هغه امضا کوي. نو دوستانو تقریبا نور قرارداد پوره ده، بشپړ ده. هدف دې نه دا ده کوم یو چې هغه عمومي ځایونه دي هغې سره به تاسې غرض نه کوئ. کوم یو چې قابل د تغییر دی لکه نوم ده، د پلار نوم ده، تذکرې نمبر او یا پوزیشن یا معاش او یا ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز، نو هغه به هغه فیلډ نه رااخلئ، خپله خانه به یې ورته رااخلئ. ښه دوستانو راځو فوډر ته. فوډر کې مثلا دلته ډیزاینینګ ویو ته راځو. اول دې فوډر کې موږ او تاسې یو دانه لاین رسمو تر څو دا فوډر څنګه شي د لاین لاندې راشي. دا مو دلته رسم کړو. دې نه بعد دغه غواړو چې دا خپل ادرس او ټلیفون شمیره دا فرض مثال پکې ور واچوو. نو دلته موږ دا ټکس باکس رسم کړو، دومره مثلا په دې کې مو دا پیسټ کړو. ښه له پیسټ نه اخواته دلته راغلو، دې ته مو ایټالیک وویلې. نو دا دوستانو خلاص شو. همدارنګه کولی شو دې ته پیج نمبر هم ورکړو ځکه دا څو ورقې ده. نو فارمټ ته سیټ اپ ته راځو، دلته ګورئ پیج نمبر لیکل شوی، دا انتخابوو. دلته ورته وایي پیج نمبر اف، په ټاپ کې نه بټم کې فوډر کې موږ ته څنګه که او یو نه تر مثلا لس کوي هغه باید ولیکل شي، یو نه تر لسو، دوو نه تر لسو داسې. او که پیج نمبر وي بیا یو دوه درې څلور داسې تنه راځي. نو دا دوستانو پیج نمبر هم دلته راغی. ښه نو دا مو هم دلته ځای پر ځای کړو، لږ یې پاس جګو. دا پیج نمبر چې ده دا فرض مثال بولډ دې وي او لږ ذره دې تور خط دې وي، سیو ورته ووایو. نو کله چې موږ او تاسې دا اوپن کړو نو دلته به موږ نه ته څنګه وکړي یو قرارداد به موږ ته یو قرارداد وبشي دوستانو. دلته به هغه خپله د قرارداد ګوري. اوله صفحه کې 004 راغلی، نوم ده، تخلص ده، د نیکه نوم ده، مثلا ډیټ اف برث ده، مثلا تذکرې نمبر ده، پوزیشن ده، سټارټ ډیټ، اینډ ډیټ، ډیوټي سټیشن یې چیرته ده، دا د قرارداد عمومي شرایط دي، دا متن ده، دا عمومي شرایط دي. ګورئ سلري هم دلته راغلی $350 د کس دپاره ده. نو دا سلري باید سنټر کې انتخاب کړو، اوس انتخابوو. نو دا یوه صفحه تر دې سره 14 هغه پکې راغلي دي. او دویمې صفحې ته ځو. دویمې صفحه کې هغه راغلي دي څه ورته وایي دا ډیوټي سټیشن یې راغلي وي، هغه ډیوټیز اینډ ریسپانسیبلیټیز راغلي. ښه دا 14 نه لاندې نور پټ شوي دي. علت یې دا ده چې دا صفحه کې نه ښکاري او فکر کوم عمومي ټول شرایط هم 14 دي. او همدومره دي، ډېر نه دي. خپله شرایط هم 14 دانې دي، له دې نه زیات نه دي. نو 14مه په 14مه صفحه کې صحیح نه ده راغلې. نو دوستانو دلته به لږ ذره دا هیډر وړوکی کړو ځکه په دې ځای کې موږ او تاسې ځای لرو. دا به فرض مثال انتخاب کړو او لږ به یې بره راوړو او دا به دلته وړوکی کړو او تر څنګ دا به هم لږ جګ کړو تر څو هغه ځای شي. اوس به وګورو دا د دوستانو 14 اوس هم یو څه پټ ده. دا هم فرض مثال لږ نور هم دلته لرې کړو، سیو هم ورته وویلې. اوس یې ګورو نو یو خط یې ښکاري او یو یې اوس هم پټ ده. نو دوستانو دا به لږ وړوکی کړو.
دلته په دغه شکل سره او دلته بره نه به یې لږ وړوکی کړو مثلا دغه هیډر و فوډر لږ یو څه بره جګ کړو یو خانه دا وړوکی شي مثلا دا لوګو یو څه دا وړوکی شي فرض مثال دغه ځای کې دغه قرارداد سره یې ټول انتخاب کړو دغه لږ را جګ کړو او دې نه پسې دا لږ را جګ کړو دغه سیلري چې ده دا هم لږ په خپل ځای صحیح د مخکې انتخاب او دا باید سنټر کې انتخاب کړو ښه دوستانو نو اوس به انشاءالله ټول قرارداد به موږ ته وښیي د 14 یو خط اوس هم نه ښیي وبه یې ګورو چې ولې نه ښیي دا به لږ را لاندې کړو کیدای شي اوس یې وښیي دا دغه اوس راغی نو یوه صفحه کې زموږ څه شو دغه عمومي شرایط او نوم او دغه موضوعات شو او دلته ګورئ 1 of 4 څلور صفحې راغلی ده دویمه صفحه کې ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز دغه موضوعات دي او دا نورې صفحې بیا دا د بل کس قرارداد ده ځکه هلته موږ بل کس انټري کړي او دا همدارنګه د هغه بل کس دویمه صفحه ده دلته دوستانو یو خړ غوندې بکګراوند لري دا بکګراوند چې لرې کوي دا به دغه ځای انتخاب کړي او رای به شي دلته پراپرټیز ته او دلته به بکګراوند نو کلر کې صاحب به ورته ووایي نو بکګراوند به نه راځي همدارنګه دغه هغه چې ده ټکس آیډي ښه نو دا په دې ځای کې ده او تر څنګ یې دغه ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز چې دي دا به انتخاب کړئ او لږ به یې ښکته راوړئ تر څو هلته یو څه مسافه پیدا شي په دویمه صفحه کې نو صاحب چې ورته ووایو پرنټ پریویو ته راشو نو دا یې اوله صفحه شوه او بیا چې ورته دلته نیکسټ ووایو نو دا یې دویمه صفحه شوه دوستانو دغه بکګراوند هم څنګه شو لرې شو نو دلته ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز په سر چې یو خط ورکړو تر څو هغه نه ده جدا شي نو دلته به راشو یو خط به راواخلو او دا خط به په دغه ځای کې ورکړو لږ بیا راکښته کړو صاحب به ورته ووایي اوس به وګورو چې خط چیرته راغی دا یې اوله صفحه او دا یې دویمه صفحه خط فکر کومه اوله صفحه کې راغلی ده ښه دوستانو نو دا باید لږ نور هم راکښته کړو دا خط انتخاب یې کړو او دلته یې راوړو او دغه هغه چې دي ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز دا هم ټول راکښته کړو نو اوس کیدای شي خط دویمې صفحې ته راغلی دا یې اوله صفحه دا د دویمې صفحې ته خط راغلی دا ترې نه لاندې راوغورځوي نو ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز که یوه صفحه وي نو بیا دا موضوعات خپله لاندې راکښته کېږي ښه دوستانو اوس خو دا فارم جوړ کړئ کنټرکټ په نامه ده دې ته کاپي وایي کنټرول سي او کنټرول وي ورته وایي ښه انډو ورته وایي وبخښئ چې دلته دا لاندې هیډر او فوډر کاپي شو دا دلته رایټ کلیک کوو کاپي ورته وایي بیا دلته رایټ کلیک کوو پیسټ ورته وایي نو په دې ځای کې ورته لیکو چې کنټرکټ بای نیم یعنې دا موږ د بجې شي پیدا کړه په نوم باندې ځکه دا اخلو دا د کنټرکټ بای نیم دلته یې له بای نیم کیوري سره وصل کړو چې د همغه کس نوم ورکړو او په همغه باندې پیدا کړي او دا بل هم مثلا رینیم کوو دوستان اول باید دا بند شي ځکه رینیم نه کېږي ښه دا بل هم دلته رایټ کلیک وهو او دلته رینیم ورته وایو ورته لیکو کنټرکټ بای آی ډي ښه دا دواړه مې انتخاب کړه اوس راځو دوستانو دا کنټرکټ بای آی ډي رایټ کلیک دلته هم چې و ډیزاینینګ ویو ته راغلو
او کنټرکټ بای نیم دا هم ډیزاینینګ ویو ته رالو. اول دا کنټرکټ بای آی ډي مثلا انتخاب کړو، دلته ورته هماغه بای آی ډي کیوري انتخابوو، دغه کیوري ترڅو آی ډي باندې پیدا شي. ځکه مخکې موږ او تاسې کیوري لوستې وه، جوړ کړی مو. نو که دوستان پکې مشکل لري هلته کیوري برخې ته دې لاړ شي، هلته دا زده کړي. او دغه کنټرکټ بای نیم چې ده نو دلته بای نیم موږ پیدا کوو، هماغه مې انتخاب کړو. دې ته مې صاحب وویلې دا دواړه فارمونه څنګه شو صاحب شو. اوس راځو دوستانو کوډینګ ویو ته، او په هغې ځای کې مثلا دا وصل کوي. دا مې ډیزاینینګ ویو ته انتخاب کړو، دلته ډیولپ کنټرکټ ده، آی ډي ته راغلو، دلته کوډ ورته ورکړو. صحیح ده، دا هم دې خوا ته راوستو. په کوډ کې لیکو مثلا docmd ډاټ اوپن چې شي اوپن ریپورټ. دلته هم ریپورټ انتخاب کړو. کوم ریپورټ؟ دلته هم قوس شروع. نو اول چې دا فکر کوم کنټرکټ بای آی ډي و، کنټرکټ بای آی ډي سی وړوکی ده، کنټرکټ بای آی ډي قوس بند څه رقمي وي موږ ته راکړه، پرنټ پرې وي. ښه دې ته هم صاحب وویلې دوستانو دا مو بیرته بند کړو. ښه اوس راځو بای نیم ته، دا مې انتخاب کړو او دلته راغلو کوډ بلډر ته راغلو، دا مو داسې انتخاب کړو او دلته مو ورته وویلې چې docmd ډاټ اوپن ریپورټ. صحیح شو، اوپن ریپورټ قوس شروع څه رقم ریپورټ، کنټرکټ بای نیم قوس بند ای سی وي څه رقم باید سي، ای سی وي باید پرې وي. دې ته مې صاحب وویلې. ښه دوستانو نو اوس چې کله موږ او تاسې فرض مثال دا مو کلوز کړو، دلته اډمین فارم ته راغلو، د همدغه کس هغه مو کاپي کړو آی ډي نمبر. کله چې اوپن کوډینګ ته راشو اوپن کنټرکټ کلیک کوو او دلته اوپن بای آی ډي انتخاب کوو او دې کې همغه نمبر واچوو. اوکې، دا د قرارداد به څنګه وي، خپل اتومات به جوړ وي. دې کې لایحې وضعیې موږ نه دي اچولي که نه، هغه هم راته. همدارنګه که کنټرکټ بای نیم وي نو دلته بای نیم ولیکئ، مثلا حمزه. کله چې اوکې ورته ووایو نو قرارداد به بیا د همده په نوم باندې راشي دوستانو. نو دا